قسم په خدای که ټرمپ ماته دغونه تاوان رسوي لکه بي بي سي والا، ماته والله که هیڅوک دونه تاوان رسوي لکه دا خبریالان چې تاوان رسوي او زموږ ملت کې دونه مشکل نه وي پیښ لکه دی وایي نون نه داره ډوډۍ نه لري، ستا پر خاندان د خدای قهر وشي ډوډۍ څنګه نه لري، نون نه داره هغه چې ډوډۍ نه لري نو څه وکړي، څنګه نه لري، د بدبخته زو د مړسترګې زو خدای دې قهر او غضب در باندې وکړي، د خدای په غضب لړلې. خپل مجاهدینو ته دا وایم چې داسې یې سمسور کوي خبریالان، د ماینې ځینې جوړې کوي، دا خبریالان څه ماینې جوړې کوي، دا خبریالان داسې امریکایان درته ګرځي، دا په دې ملت کې دا خبریالان امریکایان دي، دا یهود دي، دا د یهودو زامن دي، دا د برتانیا او د اروپا بچان دا خبریالان سمسور کوي، دا کمرې او دا ټلیفونونه دا مور پرېږدي، په داخلو کې په څوک وي په هیچا پروا نه لري، سپي جنې جوړ کړي، ماینې جنې جوړ کړي دې خبریالانو سره. دا شیطانان، دا د خدای او د رسول دشمنان چې دی درته وایي زه مسلمان یم، ته یارې دغه ته نه بس خفایه که ورته مسلمان دغه ته یې لکه زه چې یم زه مسلمان یم، ته زما ملت ما ته راپاروې، زما ملت زما په مقابل کې راپاروې، ته زما او د ملت مابین کې شیطانت کوې، تا د مسلمانانو په مابین کې فرقې جوړې کړلې، تا د مسلمانانو په مابین کې فراق راوستی، تا هیڅکله افغانستان ودې ته نه پرېښوي چې د اسلام تابع شي، تا افغانستان ودې ته راوپاروي دا شل کالم چې د غرب تابع کې د امریکې تابع کې درتا لوی خنزیر ولا کوینم، درتا د خدای او د رسول لوی دشمن ولا کوینم. نو دا ټولې مهمې خبرې دي. زموږ لوی دشمنان چې زموږ د پاره دي لوی شیطانان هغه دا خبریالان دي. نو مجاهدین وړونو ته مدا وصیت دی او عوامو ته مدا وصیت دی چې عوامو د خدای پر لحاظ تاسو څنګه نظام غواړي، تاسو څنګه خلک غواړي،